ملګرو دا وخت تاسو ته په سکرین چې کومه ویډیو ښکاري که نه په دې کې خلک راټول شوي دي مبارکزیب باندې څه ګزارۍ کړلي او په داسې ویلی کېږي چې هغه یې وهلی دی. دا واقع څنګه رامخې ته شو کله رامخې ته شوې ده د دې کوم مکمل تفصیل در سره شیر کوو. دا چې تاسو خو به کتلي وي کله چې بله ورځ کوم د په اسمبلی کې کوم الیکشن کېدو په هغې کې کوم ترمیم چې په آئین کې کېدو نو د هغې په حق کې چې کوم دی مبارکزیب اوټ ورکړی و حالانکې د پی ټي آی کوم نور خلک چې وو هغه د هغې نه خلاف وو او پی ټي آی دا فیصله کړې وه چې دې له به مونږ اوټ نه ورکوو. خو څه داسې کسان د پی ټي آی چې هغه رامخې ته شو او د هغه آئین په ترمیم کې چې کوم دی هغه اوټ یې استعمال کو چې په هغې کې مبارکزیب هم شامل و. اوس کوم ویلی کېږي چې مبارکزیب هغه تللی دی خپل کلي ته یعنې کوم ځای کې چې کور دی باجوړ ته هلته وایي خلک راپاڅېدلي دي او دا یې وهلی دی. البته کوم ما ډېر زیات دا ویډیو سرچ کړه نو دغه یو خبر کېږي خو لاندې کوم زیات تر د باجوړ سیمې کوم خلک چې دي هغو ورته لیکلي دي چې دا پیک ده او دا داسې زړه ویډیو ده. حالانکې که تاسو وګورئ د وهلو داسې څه ثبوت پکې نشته چې یا یې پرې ګزار کړلی یا بل څه خو هم داسې ویډیو چې د هغه په سوشل میډیا چلیږي داسې د ګڼې ګوڼې ده نو د وهلو څه ثبوت هغه پکې لا ښکاره نه دی او که ښکاره شو نو موږ به تاسو ته د هغې کوم مکمل تفصیل به در سره بیا شیر کوو. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بلې ویډیو کې ملاقات. الله حافظ.